پر فرضي کرغړنه کرخه د غلام خان تجارتي لار د پاکستان پوځي رژیم سره د وروستیو نښتو وروسته دغه سوداګریزه لار د پاکستان پوځي رژیم د تجارت پر مخ وتړله. په دغه لار کې ایثار ټول لارۍ په انګورو، مڼو، پیازو او بانجانو بار دي چې تعداد یې له زرو اوړي. افغان تجاران او د لویو موټرو چلونکي وایي له تیرو 10 ورځو راهیسې د پاکستان پوځي رژیم له لوري دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده شوې چې دوی ته هره ورځ میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. د تجارانو په خبره دا چې په افغانستان کې د تازه میوو وخت دی، ډیری لوی موټر په انګورو او مڼو بار دي چې هره ورځ سلګونه منه میوې خرابېږي او د څارویو د خوراک کېږي. دوی پر دواړو حکومتونو غږ کوي چې تجارت له سیاست لرې او ټول سوداګریزه لارې د سوداګرۍ پر مخ پرانیزي. د ټوله ډاکا دو د مڼې ول ګاډي وی لوړ دي، د ټماټر ول واپس شول، یې بزنه و به د بینه وکړل لوړل، پیوز وی لوړ دي، پیوزا بینه کړي دي، میشته ډیر سخت تکلیف ته سخت تاجرونه ته کاروباریونه ته سخت نقصان ده. میش دوی سره حکومت ته سوالیا کی اپیل یاوه تا کی چې میش د دمره چې د کیم بور ګاډي دي دا د خلاص کو نیره چې کله دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ورسی وي د روډونو باندې ولاړو د نورله سر روټي تکلیف هم دي، د اوبو تکلیف هم دي، د لارې تکلیف هم دي، مالونه ټول خراب شو. دا وګورئ نه دا مونږ ګاډو نه وغورځول، داسې دنیا مالونه دنیا ګاډي کوم مالونه خراب شوي ورځ کروڑونه روپۍ تاوان روان دی دماغ باندې. نو اوس هغه مو شو وربند مو شو په کار چې لارې کلاو شي. دلته ځینې موټر چلونکي وایي کله چې په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیو سیزن راورسیږي د پاکستان پوځي رژیم پر تجارتي لار بنده کړي چې په دې سره هر کال سوداګر میلیونونه افغانۍ مالی زیان ویني. دوی هم د تجارتي لارو د پرانیستلو غوښتنه کوي. بانجان انګورو ټولو نه وبو به د ټول خراب شو مینه ورکو کورنو چې داره کې وبونه پیدا کیږي لمنځو نشته مړی نه پیدا کیږي در بداري کړي تله د چې موږ د خپل لیار خو چې د انګورانو په ټیم کې د موږ سلیار نه بندوي ټول انګورانو چې تبا کړو او ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ کته ویني دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډیورانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. د لیار باید خلاص شي خلک ته ونه نه ورسي او د نقصان نه ورسي خو به دا وی د لیار خلاص کی سمګزار دا وخت کې پاکستان باندې لیار سمګي د سبزی په وخت کې ورته مې کی مشکل جوړ کې ورته مو د سبزی ټوله تباہ او برباد شي. د خوست ولایتي درابیا وایي چې افغان حکومت د پاکستان پوځي رژیم سره په خبرو بوخت دی او د هوکړې وروسته به ټول تجارتي لارې پرانیستل شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي کرښه کې جګړې رامنځته شوې دي. د دغو جګړو له امله پاکستان ټول لارې د افغانستان سره تړلې دي. د پاکستان لوري ته او د افغانستان لوري ته هم په سلګونو بارونکي موټر ولاړ دي چې هر ورځ سوداګر د میلیونونو زیان ویني. په دې مورد باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. د افغان پولیسو ځواکونو او ترڅنګ د پاکستان پوځي رژیم ترمنځ چې کومه جګړه پیل شوې وه د پاکستان پوځي رژیم د هیواد سره ټول ترانزیټي لارې تړلې دي چې د هغې له جملې د غلام خان بندر لار هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د افغان پولیسو ځواکونو د کمیسرۍ د معلوماتو له مخې دغه لار د پاکستان پوځي رژیم له لوري تړل شوې ده. د دغه لارې په تړل کېدو سره افغان سوداګرو مالي زیانونه لیدلي دي چې ګڼ شمېر تازه میوې د افغان خواته ایثاره پاتې دي او ټولو سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. شیرین درمان، ژمن راډیو ټلویزیون، خوست، غلام خان.